وأن هذا صراطي مستقيما او یقینا دا لار زما لار نیغه لار د الله وي فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله په دې لار پسې روان شي او د دې لارې نه علاوه باقي چې کوم ډېرې لارې دي په هغه لارو به نه ځئ فتفرق بكم عن سبيله نو تاسو به د نیغې لارې نه واړئ. دا یو عظیم وصیت دی د رب العالمین چې دا لس وصیتونه به ختم کړي دي. د لسو وصیتونو اختتامی وصیت هغه دا دی چې کومه لار چې د الله لار ده دغه نیغه لار ده په دې به ځئ او د دې نه علاوه چې څومره لارې دي هغه به پرېږدئ او د الله لار هغه د قرآن او حدیث لار ده. موږ په هر رکعت کې رب العالمین ته دا وایو اهدنا الصراط المستقیم ای الله موږ ته وښایه نیغه لار. دا نیغه لار دا د دې قرآن او حدیث لار ده بله لار نشته. جنت ته ګوره صرف یوه لار ځي هغه کومه لار ده هغه د قرآن او د حدیث لار ده. هغه د تاویل و ماویلو لار نه ده او هغه د پلانی صاحب او د پلانی صاحب لار نه ده. ګوره هغه د پلانی مولوی صاحب او د پلانی امام صاحب د دغوی لار نه ده. دغه لار د قرآن او حدیث لار ده. په دې لار باندې چې موږ څو پورې نه یو تلي هغه وخت پورې موږ ته جنت نشي میلاویدی. دا خبره ځان سره ولیکئ. وان هذا صراطي مستقیم او یقینا دا زما لار الله وي زما لار. نو دا الله لار دا نه ده چې ته په یو فرقې پسې روانې ځان له دې فرقه جوړه کړې ده او هغې له دې جنډه جوړه کړې ده چې څوک په دې فرقه کې شتي د هغه سره زموږ مینه محبت دی او چې څوک په دې کې نشتي د هغه سره زموږ دشمني ده. دا خو د الله لار نه شوه. خو څه وکړو و چې دومره فرقې جوړې شوې نو هر یو څه وایي موږ د الله په لار یو وایي خو ټول دا که نه نو عوام غریبانان به کشمکش کې شو چې اوس موږ څه وکړو. هر یو فرقه دا وایي دا دعوه کوي چې د الله لار هغه لار ده به کوم باندې چې موږ روان یو. موږ دا ټول غلط دي. د الله لار هغه لار د قرآن او حدیث ده او چې څوک د قرآن او حدیث سره تعلق ساتي موږ به ورسره تعلق ساتو او چې څوک د قرآن او حدیث سره تعلق نه ساتي موږ به ورسره تعلق نه ساتو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه داسې مشر موږ نه دی ټاکلی چې د هغه په سر باندې دوستي او دشمني کوو. دا الحمدلله زموږ منهج د ځان سره یاد ساتئ. حقیقي اهل سنت والجماعت او د اهل حدیثو او د سلفیانو منهج دا دی چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه داسې مشر ځان له نه دی ټاکلی چې د هغه په سر باندې دوستي او دشمني کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه چې څومره انسانان دي امتیان دي د دوی نه خطا کیدی شي. په خطا کې موږ ملګري نه یو او په صحیح خبره کې موږ ملګري. دا څومره ښکلی منهج دی څومره ښکلې طریقه ده. تعصب پکې نشته. موږ الحمدلله دلته د کلونو نه په دې مبارک ملک کې د دعوت کو الله سبحانه تعالی دا ملک د شریانو د شر نه وساتي او چې څوک د مسلمانانو ملکونو لپاره څه بده اراده لري نو رب العالمین دې تباه او برباد کړي. په دې مبارک ملک کې د څو کارونه موږ د دعوت چلو د قرآن او حدیث دی. د اوسه پورې څوک په موږ نشي ثابتولی چې موږ دعوت ورکړی بغیر د قرآن او حدیث نه بل څه شي ته. یعنې زه چیلنج ورکوم څوک دې ما ته ثابت کړي چې ما په یو بیان کې دا خبره کړې چې راشي زمونږ پلانې مشر دی اوس ژوندی دی د ده سره بیعت وکئ او راشي د ده په لار روان شئ او بس پلانې زمونږ مشر دی د ده دپاره زمونږ مرګ دی او د ده دپاره زمونږ ژوند دی. پلانې زمونږ مشر دی د ده د جنډې لاندې به موږ همیشه ولاړ یو. موږ باندې دې څوک ثابت کړي. موږ چې همیشه اواز کړی دی هغه اواز دا دی چې راشئ قرآن او حدیث باندې به اتفاق راولو. راشئ په قرآن او حدیث باندې موږ ګولې ولګوئ. راشي موږ د دا نه وایو چې زما تابعداري وکړه د بل وکړه د بل وکړه. موږ ته وایو تابعداري د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم وکړه په طریقه د صحابه کرامو د تابعین. زموږ منهج دا دی راشي د څلور امامانو مذهب وګورئ د هغوی منهج وګورئ. د هغوی منهج هم دا د هغوی منهج هم دا هغوی چېرته چا ته دا نه دي ویلي چې په ما پسې مضبوط روان شه او چې زما نه علاوه څوک د هغوی سره دشمنیانې کوه. دا خبره هغوی چېرته هم نه ده کړې نه یې څوک ثابتولی شي. په چیلنج سره دا خبره کوو بلکې هر ځای کې دغه امامانو الله سبحانه تعالی دغه ټولو وبخي او الله دې سره زموږ ملاقات په جنت کې نصیب کړي. هغه ټولو دا خبره کړې ده چې په کوم ځای کې تاسو ته قرآن او حدیث میلاویږي په هغې باندې عمل کوئ. امام شافعي رحمه الله یو پیر یو حدیث وي نو هغه شاګرد ورته وایي دا حدیث څنګه دی؟ هغه ورته صحیح حدیث دی. وایي جي ستاسو مذهب کې شتي ده؟ دا څومره قمقلتیا سوال یې کړی. داسې سوال
نه دغه مخ تک سور شو وی ارایت فی وسط زنارا تا وی زما په ملا باندې هغه پټه ولید د نصرانیانو عیسایانو به یو پټه تړله په هغه وخت کې په دې ملا به یو پټه تړلی نو پته لګېدی چې دا عیسایي دی وی تا چې زما په ملا باندې دغه پټه لیدلې دی که څنګه که نه زه دې ولیدم چې د ګیرجې نه راوتم زه مسلمان یم ته مانه تپوس کې چې حدیث مني که نه مني حدیث چې راشي وي دغه زما مذهب دی څومره ښکلی منهج هغوی بیان کړی دغه مشرانو دغه شان امام ابو حنیفه رحمه الله دغه شان امام احمد بن حنبل رحمه الله امام مالک رحمه الله امام بخاری امام مسلم امام سفیان او څومره امامان تېر شوي دي په امت کې غټ علما تېر شوي دي هغه ټولو موږ ته دغه منهج او دغه درس راکړی چې نیغه لار هغه د الله لار ده او دغه لار مضبوطه راونیسي الحمدلله زمونږ دعوت او زمونږ منهج دا دی چې راشئ په قرآن او حدیث باندې موږ ولې ولګوئ قرآن او حدیث ومنو په پوهه د صحابه کرامو د تابعینو چې څنګه په هغوی پوه شوي دغه شان به موږ پوهیږو د هغې خلاف ورزي به نه کوو د قرآن او حدیث نه علاوه د بل چا دپاره موږ تعصب نه کوو ګورئ لکه اوس پلانې صاحب یو کس دی او مشر عالم دی او موږ یې ښه قدر احترام کوو خو یو ورځ د هغه په یو مسله کې خطا شو نو موږ ته د قرآن او حدیث ته د پلاني صاحب نه ډېر ګران دي داسې ده که نه ده تاسو ما سره دې کې اتفاق کوئ که نه دغه پلانې صاحب زموږ د سر تاج دی او په موږ باندې د بر اسمان دی خو دومره ده چې د هغه نه زیات قدر موږ د قرآن او حدیث کوو نو موږ به ښه په ادب او احترام سره ووایو چې نه جي هغه ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه انسان دی خو دې مسله کې لږ ښویېدلی دی ځکه چې انسان دی انسان کمزور دی خطا د هغه نه کېدی شي غلطي د هغه نه کېدی شي به دې آیت کې دې خبرې ته سوچ وکئ الله وی لار زما لار د هغې لار فاتبعو په دې پسې روان شي ولا تتبعوا السبل او د دې نه علاوه چې څومره ډېرې لارې دي په هغې پسې به نه ځئ مطلب دا شو چې حق په څو لارو کې تقسیم دی یو حکم چې وی دام صحیح دام صحیح دی دم صحیح دی نه چلی حق همیشه یو وي حق صحیح هغه یو وي الا دا که په شریعت کې یو مسله راشي په واضح دلایلو سره چې دا طریقه شتي دا طریقه شتي بیا صحیح ده نور دا خبره کول چې دام شتي او دغه مشتي او غلی کېني چاته سموي نه حق دی باطل دی نو یو لار جنت ته تللی ده ډېرې لارې ده د ګمراهۍ دي حدیث کې د راځي د عبدالله بن مسعود رضی الله حدیث دی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی وی رسول صلی یو پیر چې ناسو دي چې کرخه ووله سیده په خاورو کې بیا وی چې هذا سبیل الله در الله لار ده مستقیما نیغه لار ده وخط عن یمینه و شماله او خی طرف ته دي چې کرخه ووله بیا ګس طرف ته دي چې کرخه ووله منځ کې نیغه لار ده خی طرف ته کرخه ګس طرف ته کرخه بیا وی هذه السبل د ډېرې لارې دي لیس منها سبیل الا علیه شیطان یدعو الیه په دې کې په هر لار باندې یو شیطان ولاړ دی دې طرف ته دعوت ورکوي خو تاسو به دې لارو له نه ورځئ سیده به ځئ سیده نو مطلب دا شو چې د قرآن او حدیث نه معمولي اخوا دېخوا کېږي نو بلې لارې ته به اوړي دا هغه وصیت دی چې الله سبحانه تعالی به دغه لس وصیتونه ختم کړي لار رانیوه نیغه لار چې کومه لار ده الله لار ده کومه لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار ده الله سبحانه تعالی په دې لار باندې موږ مضبوط ساتي او الله سبحانه تعالی موږ ته حق وښیي او بیا دې الله موږ له توفیق راکړي په حق باندې عمل کول